بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الحج أي بيان ممنوعات الحج، يعني ممنوعات د حج. هغه اشیاء چې جایز ندي، هغه کارونه چې جایز ندي. حج په دوران کې الامور الاتیتو هغه کارونه راتلون کې لا تجوزو چې جایز ندي للمحرم د پاره د محرم چې چا احرام تړلی وي، یلزمه لازمیږي اجتنابها ځان ساتل د هغې نه، لئلا یکون الحج دې دپاره چې نشي حج ناقصا ناقص او فاسدا یا فاسد. اول نمبر چې دی الجماع جماع دی، یعنی همبستری و دواعیه، یعنی داسې کار کول چې جماع ته دی برابرۍ کنه، یعنی کوکې وغیره اغوستل، د دې کارونه ځان ساتل دي. یعنی همبستری او د دې هغه محرکات کول. او دویم نمبر چې دی ارتکابو کول فعل محرم، یعنی حرام کار کول د حرام کار، یعنی د کم حرام کار ارتکاب کول، دا ممنوعات دي. دریم نمبر چې دی المشاتمتو، یو بل تکنزل کول، او المخاصمتو، یعنی رد بد ویل یو بل ته، او مخاصمه یعنی جګړې کول. څلورم نمبر چې دی استعمال الطیب، خوشبو استعمالول. پنځم نمبر چې دی قلم الظفر، نوکان کټ کول. شپږم نمبر چې دی لبس الثياب المخيطة للرجل کالقمیص، یعنی اچول د جامې ګنډلې شوي د پاره د سړي لکه قمیص، والسروال یا پرتوک، والجبه یا جبه، والخف یا موزه. نو شپږم نمبر چې شو یعنی سړي د پاره ګنډلې جامې اغوستل لکه قمیص، پرتوک، چوغه او موزه شوه. اوم نمبر چې دی ستر المرأة وجهها، یعنی پټول د نارینه د پاره وجهها مخپل، ولیدیها او لاس، یعنی سر پټول یا مخ پټول د زنانه د پاره، دا ممنوعات دي، دا به نه پټي. او نهم نمبر چې دی ازالة شعر الرأس، یعنی لری کول د سر ویختان، او اللحیة یا د ګیرې، او الابط یا د ترخ، او العانة یا د نوم نه لاندې. نو دلته وایي چې یعنی نهم نمبر کې یعنی سر یا د ګیرې یا د ترخ یا د شرمګا ویښته ایستل، دا هم صحیح نه دي، دا ممنوعات دي. نهم نمبرو. اوس لسم نمبر چې دی قطع شجر الحرم، او کټ کول د ونې د حرم، او قلع یا ایستل یا کټ کول حشیش الحرم، ګیا د حرم، دام صحیح نه دی. یعنی د حرم ونې ایستل یا ګیا ریبل، دا صحیح نه دی. قتل صید البر الوحشي، د وچې ځنګلې ښکار قتل کول. سواء کان معقولا، برابره خبره ده چې دا قتل کول چې دا معقول اللحم وي او غیر معقول یا غیر معقول اللحم، د دې غوښه خوړل کیږي او کنه، د دې قتل کول دا هم د ممنوعاتو نه دي. نو دغه محظورات، دغه ممنوعات مصنف علیه رحمه دلته مونږ او تاسو ته ذکر که چې دا تقریبا 12 جوړېدل.